د تاسو په فکر رزق څه شی ده؟ که ستا په ذهن کې رزق مال او خواړه وي، که ستا په فکر کې رزق پیسې او دنیا وي، نه اشتباه پوه شوی. ګوره، نیک اخلاق رزق ده، علم رزق ده، ملګرتیا یا ملګري رزق دي، ښه صحت رزق ده، اولادونه رزق دي، پوهه رزق ده، امنیت رزق ده، ښځه او اولادونه رزق دي، کور رزق ده، کورنۍ او خپلوانو په منځ کې ژوند کول رزق ده، آرامه خوب رزق ده، آرامه زړه رزق ده. ډېر څه دي چې په رزق کې شامل دي. موږ ډېر کله له الله نه دعا غواړو چې یا الله رزق راته راکړي، پراخه رزق راته راکړي. ډېر څه الله راکړي وي په همدې رزق کې موږ یې نه وینو، ځکه زموږ په ذهن کې د رزق تعریف یوازې یو شی ده، خواړه، پیسې، مال، بس. نه، موږ د الله له خوا نه په رزق کې پټ یو. الله په قرآن کریم سورة نحل 13 آیت کې څومره ښکلی فرمایي: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که تاسو وغواړئ چې د الله نعمتونه وشمارئ، نشئ شمارلی.